سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ په اتم ټولګي کې د ورته شکلونو د تعریفاتو او مثالونو د حل څخه وروسته چې متاسو درسونه درکړي دي، نن په کتاب کې زموږ عنوان دی د مساوي فاصلو موازي خطونه. عنوان څه دی؟ د مساوي ګورئ د مساوي فاصلو موازي خطونه کوم خطونه دي؟ که چیرې څو دانې موازي خطونه په خپل منځ کښې یو شان فاصله ولري، مثلا دا خطونه په خپل منځ کې موازي دي. موازي معنا که چیرې امتداد ورکو دی بیا هم یو بل نه قطع کوي، دې ته موازي وایي. نوم خو د موازي په دې خاطر ورته وایي. او د مساوي فاصلو په خاطر ولې ورته وایي؟ دا ځکه چې دا خطونه په خپل منځ کې مساوي فاصله لري. معنا که دلته فاصله 2 واحد وي، دلته هم فاصله 2 وي، دلته هم فاصله 2 وي. دا چې څو دانې موازي خطونه په خپل منځ کې یو شان فاصله ولري، دې ته وایي د مساوي فاصلو موازي خطونه. مساوي فاصلو په دې خاطر ته وایي چې دا خطونه په خپل منځ کې یو شان فاصله باید ولري، او موازي ځکه وایي چې دا هر څومره امتداد ورکو یو بل نه قطع کوي. نو د مساوي فاصلو موازي خطونه هغه خطونه دي یا هغه کرښې دي چې دوی په خپل منځ کې مساوي فاصله ولري او دا خطونه یو بل نه قطع کوي. که چیرې امتداد یا حرکت ورکو یو بل سره نه قطع کوي. او بیا په کتاب کې د دې لپاره یو مثال هم حل کړی دی. وای په لاندې شکل کې تاسو د ایکس اوږدوالی پیدا کړئ. ګوریا داسې درته ویلي دي، داسې یو شکل په کتاب کې ورکړی دی. وای په دغه شکل کې په دغه شکل کې دا ټوټه چې د 2.3 د فرضاً 2.3 اوږدوالی لري، نو تاسو دغه ټوټه پیدا کړئ. نو د ایکس اوږدوالی چې په لاس راوړو، نو چې دا یوه ټوټه 2.3 ده، دا هم 2.3 ده، دا هم 2.3 ده، ځکه دا د مساوي فاصلو موازي خطونه کې د خپل راته ویلي دي. نو وخت چې د یوې ټوټې اوږدوالی غواړي او د یوې ټوټې اوږدوالی راکړي او بیا څو ټوټې راڅخه غواړي، نو دا 2.3 به راواخلو، ضرب یې کړي د دې په شمیر کې دا غټه ټوټه چې ده دا له څو ټوټو جوړه شوې ده، د دا ځای تر دې ځای پورې یوه ټوټه دا ده، یوه دا ده، نو په 2 کې به یې ضرب کړي. که دا زموږ څخه یې غوښته دا 3 برخې څخه جوړه شوې وه، په 3 کې به یې ضرب کړي. که دا زموږ څخه یې غوښته دا 4 برخو څخه جوړه شوې وه، په 4 کې به یې ضرب کړي. 2 3 6 اشاریه به کښېږدو، 2 2 4. نو دا د ایکس اوږدوالی چې دی 4.6 دی. یا مثلا تاسو ته ویل سي وای په دا شکل کې، په دغه شکل کې دا اوږدوالی چې دی دا 12.8 دی. تاسو پکښې موږ ته دغه ایکس اوږدوالی پیدا کړي. کله به کوچنی اوږدوالی به یې راکړي، غټ اوږدوالی به راڅخه غواړي، هغه په ضرب سره حلیږي. خو که چیرې بیا غټ اوږدوالی راکړي وي، کوچنی اوږدوالی راڅخه وغواړي، بیا په تقسیم سره حلیږي. څنګه؟ اوس که موږ غواړو چې د ایکس اوږدوالی پیدا کړو، نو موږ به دا پلا ګورو چې کوچنی یې راکړې ده، غټه راڅخه غواړي، او که غټه یې راکړې ده، کوچنی راڅخه غواړي. نو دا خو یې غټه ټوټه راکړې ده، کوچنی ټوټه راڅخه غواړي. نو ویش باید وکړو، تقسیم باید وکړو. یعنی دا غټ اوږدوالی راکړې دي، دا کوچنی اوږدوالی غواړي، نو دا 12.8 تقسیم کړي. دا چې له 100 برخو څخه جوړه شوې ده، پر هغه یې وویشي، د یوې ټوټې اوږدوالی خپله په لاس درکړي. غټه ټوټه له 100 برخو څخه جوړه شوې ده، دا 1 دا 2 دا 3 دا هم 4. دا به نور سره حسابي ده چې تاسو یې غواړئ. د غټو ټوټو دوی پر شمېر وویشي، په خپله د یوې ټوټې اوږدوالی په لاس درکوي. نو راځو تقسیم چې دی له راستې خوا نه کېږي، له چپې خوا کېږي. 1 پر 4 نه رسي، 12 پر 4 باندې 3.8 پر 4 باندې 2. نو د یوې ټوټې اوږدوالی چې دی، د ایکس ټوټې اوږدوالی چې دی
3.2 واحده یا کېدای شي واحد په سانتیمتر به ایږدئ که میلیمتر کېدای شي میلیمتر به کښېږدئ په دغه ډول تاسو د مساوي فاصلو موازي کرښې هغه نامعلومه اوږدوالی په لاس راوړلی شي. که چیرې کوچنۍ راکړې وي غټه راسه وغواړي نو د یوې ټوټې اوږدوالی د هغه ټوټې په شمېر کې ضربو چې زموږ څه څو ټوټې غواړي دا غټه ټوټه چې زموږ څه غواړي له 2 ټوټو جوړه شوې ده ځکه یې په 2 کې ضربو. او که بیا چیرې غټه ټوټه یې راکړې وه کوچنۍ یې غوښتل د یوه برخه یې غوښته بیا دا لویه تقسیموو د غټې ټوټه چې له څو برخو جوړه شوې ده 1 2 3 4 برخو څخه پر 4 یې ویشو بیا د کوچنۍ اوږدوالي په لاس راکوي. نو دا و د مساوي فاصلو موازي خطونه له توجه څخه مو مننه.